او ګوره بې برکتي څنګه راځي. الله چې په یو څیز کې بې برکتي واچوي نو هغه بیا داسې اچوي چې مفتی تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې زما والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه به وی فرمایل چې د بنګال یو نواب و هغه چې به د بازار ته ووته نو ډېر په تکبر سره به ګرځېده او ډېر زیات تکبر و په هغه کې او هغه د بنګال له ټولو نه مالدار کس و ډېر زیات دولت و ورسره او بالکل په تکبر سره به یې وي که زه د خپل دولت او مال زه داسې قسمه استعمالوم یا داسې استعمالوم نو زما دا دولت چې کوم دی دا نه ختمیږي ما سره وی دومره دولت دی. وی چې کله هغه مړ شو که نه نو د هغه یو لور و او یو زوی و صرف دوه کسان ترې پاتې شو د هغې هغه دولت ټول هغې ته پاتې شو. د لور چې څومره حصه کېده هغه هغې ته په دولت کې میلو شوه د هغه پلار په دولت کې او د زوی چې څومره دوه حصې کېدې هغه هغه ته میلو شوې. دولت تقسیم شو دا زوی چې دی نو دی یو ورځ ناست دی په کور کې نو ماچس یې راواغېسته دا ماچس دي تیلو ډبې دا یې راواغېسته او داسې بل یې کړ سې لګولو یا یې ډیوه لګوله یا یې مومبتي یا یې اور لګو چې کله یې هغه داسې بل کړ بس د هغې هغه بین نه دی دا ماچس چې کله بل کي او دا یو بین وکي د هغې هغه بین پې ولګېد او بس د هغې نشهیي غونته شو. بیا به خپلو نوکرانو ته وی دا ماچس یې راوړی او دا بلوی ماچس به راتلی او هغې به بلولې او ده به ترې هغه بین راښکه. هغه لور چې وه نو هغه بازار ته تللی وه چې بازار ته لاړه نو ځان له کپړې اغستې کله چې کپړې اغستې نو کله چې د کپړو والا دکان ته ورغله نو کپړې چې کله د کپړو والا ولا کپړې دغه کولې نو چې څنګه کینچي پکې لږه داسې کي او بیا په لاسو باندې شلی داسې نو چې په لاسو شلی داسې یو کر غونتی اواز وکي هغه کر غونتی اواز چې و هغه د دې خوښ شو او دې له یې مزه ورکړه. بس دا چې کور ته راغله خپلو نوکرانو ته به یې ووي کپړې راوړی او لږ ځای پکې کوې او زما په مخ کې شلوې. د دې هغه ټول دولت چې کوم دی هغه په دغه کپړو شلولو باندې ختم شو. ضرور هغه ټول دولت چې کوم دی هغې په تیلو ډبو او په ماچسو لګولو باندې ختم شو. الله چې په یو څیز کې بې برکتي واچوي هغه داسې هغه دولت ختم کړي دومره دولت چې هغه به پې تکبر کو چې دا نه ختمیږي. مفتی تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې په بنګال کې اوس هم د هغه د لور په نوم باندې هغه چوک شته دی هغې ته بیګم چوک وایي. په هغه بیګم چوک کې به بیا دغه نواب د لور ناسته او د خلکو نه به یې خیر غوښته چې ما له د الله په نوم باندې څه راکړئ ما سره څه شته نه د خوراک دپاره ما سره څه نشته